بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې 1500 جریبه کرنیزه ځمکه له غاصبانو بیرته واخیستل شوه. د بلخ ولایت د اراضۍ ریاست مسؤلان وایي دغه ځمکه په 1493 کال کې د غاصبانو لخوا غصب شوې وه. د بلخ ولایت د اراضۍ ریاست مسؤلان وایي د سروې ټیم او د یادې ادارې استازی د دولتي ځمکو د معلومولو لپاره چمتال ولسوالۍ ته سفر درلود چې له سروې وروسته وتوانېدل 1500 جریبه زراعتي ځمکه د زورواکو له منګولو خلاصه کړي. 1500 جریبه ځمکه موږ قراردادي دروښتی چې د 1493 څخه منظوري دروښتله. نو دلته بعض افراد و اشخاصو د دې ممانعت کوي، دوی نه پرېښوله کښتکار ته، بعضو د امتیازات په نامه، بعضې په څه نامه، په این پان په نامه باندې دوی ممانعت کوي. نو موږ بالاخره وکولی سوله د مشرانو په همکارۍ سره چې نن رالو نو هغه مځکه دوی ته تسلیم کړو. په همدې حال کې د بلخ امني قماندان د یادې ادارې فعالیتونه وستایل او په لا نورو هڅو ټینګار وکړ. با هم دسته یکده جلوی غاصبینو، جلوی زورگویا و جلوی افراد و اشخاص زورگویا بگیره. همدارنګه یو شمیر د ځمکو اجارهداران له اسلامي امارت مسؤلانو څخه غواړي چې دولتي ځمکو بیرته راګرځولو لپاره هر اړخیز جدي اقدامات ترسره کړي. 6 سال ما نتونستیم که کاروبار کنیم از دست افراد و اشخاص زورگوی که ولله الحمد با همکاری امارت با مسئولین همکارت با صداقت و با همه چیز به ما تسلیم کرده. ما هم توانایی هر چیز داریم که مکمل پلان خود تطبیق و کارخای خود ادامه بدیم. د یادونې وړ ده په چمتال ولسوالۍ کې دغه 1500 جریبه دولتي ځمکه په داسې حال کې د زورواکو نه بیرته راګرځول کیږي چې تېره اونۍ په بلخ ولسوالۍ کې هم 2300 جریبه دولتي ځمکه د زورواکو نه واخیستل شوه. د بلخ زاري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت واکمنۍ وروسته اوس له ویرې او امنیتي اندېښنو پرته د امن په فضا کې ژوند تېروي. خو دوی د اسلامي امارت مسؤلانو څخه غواړي چې په دې سیمه کې زیربنایي پروژې پلي کړي. د زاري ولسوالۍ امني قماندان وایي د اسلامي امارت واکمنېدو وروسته په سیمه کې بشپړ امنیت تامین دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ شتون نه لري. الحمدلله در ولسوالی زاره امنیت کامل برقرار است. انشالله از لحاظ امنیت هیچ نوع مشکلات اینجا وجود نداره. الحمدلله در قسمت بازسازی هم دستاوردها قابل مشاهده هستند، خودتان میبینین. همدارنګه د زاري ولسوالۍ امني قماندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ساتلو لپاره به تر خپله وسه هلې ځلې وکړي. ما انشالله را برای ملت مجاهد پرور این ولسوالی زاره و همچنین ولایت بلخ تعهد میسپاریم. هر نفسی که در بدن ما است انشالله دفاع از قوم خود از منطقه خود رقم میکنیم. انشالله همه بر دورترین نقطه ولسوالی ما هم جوار ما همچنین ولایت ما اگر خدای نکرده یک دشمنی که به تهدید بکنه ما لبیکویان در خدمتشان میرسیم انشالله. په همدې حال کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د شته امنیتي وضعیت څخه خوښي ښایي، خو د مسؤلانو څخه غواړي چې په دې سیمه کې د زیربنایي پروژې هم پلي کړي. امروز مردم ولسوالی زاری مکمل به فضای صلح و آرامش زندگی میکنه. یگانه رنجی که مردم ولسوالی زاری میبره فقط از بیکاری است. مردم ما مالدار و زراعت پیشه بودند. طی خوشسالی های گذشته و جنگ های گذشته سخت زراعت و مالداری مردم ولسوالی را ضربه زدند. الحمدلله و المنه ولسوالی زاری بسیار امنیت، آرامی، مردمش با آرامی بسیار زندگی میکنه. ما میخواهیم از تجارای ملی، از سرمایه گذارای مردم افغانستان بیاید منطقه ما سرمایه گذاری کنه، دیگه مردم دیگه کار مساعد کنه، مردم کار کنه، دیگه کارخانه واس کنه. زاري لومړنۍ ولسوالۍ ده چې اسلامي امارت لخوا لومړی فتح شوه. دغه ولسوالۍ د مزار شریف څخه 132 کیلومتره فاصله لري. د ژمي په رارسېدو سره د نورو خوږو ترڅنګ ځلوبیو خپل بازار ګرم ساتلی او ډیری خلکو په دسترخوانونو د مزار شریف خوندورې ځلوبۍ موندل کیږي. په مزار شریف ښار کې د ځلوبۍ پخولو یوه هټۍ چې په ورځني ډول لسګونه منه ځلوبۍ پخوي او بازار ته یې وړاندې کوي. د دې هټۍ خاوند وایي هڅه کوي چې په دې موسم کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته غوره او ښې ځلوبۍ تیارې کړي.
دم شهر مزار شریف دو سوپرمارکت ها میبرن اینجا چکانه نفرا خانگی ها میان میبرن از اینجا طرف ولایت هم سمنگان پر خمری قندوز طرف ها میبرن نفرا زیاف میبرن. دغه سړی په ځلوبۍ پخولو کې 50 کاله تجربه لري. هغه وایي د کال په دې موسم کې خلک ډېرې ځلوبۍ اخلي. مشهور است به خاطر که شیرینی بسیار از دیگه ولایت ها که خوب سر جور میکنه، صفاتر جور میکنه، سیاد جور میکنه که 4 تا مردم عرضه میکنه میخورن. مثلا نامیازی بسیار بالا است دیگه. هر جای شهر مزار جای مولا علی است، یک شهر بزرگ است، یک شهر بسیار تاریخی است. د یادونې وړ ده چې د کونځلو حلوا، شیرپیره، نبات او ځلوبۍ د مزار شریف خواږه خواړه دي چې د نورو ولایتونو خلک یې د اخیستلو لپاره مزار شریف ته راځي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله عمل ښه وخت.